د ننګرهار کانال ریاست څخه د پاسه 343 میلیونه عواید راټول کړي دي. مسؤلین وایي دغه کانال چې د کابل له سیند سرچینه اخلي چې ټولیز اوږدوالی یې نږدې 1 کیلومتره دی، له یاد کانال کابو 12,000 هکتاره حکومتي او نږدې 14,000 هکتاره شخصي ځمکې خړوبېږي. سږکال له دغه کاناله 343 میلیونه افغانۍ او کابو 15,80,440 منه غنمو حاصلات ترلاسه شوي دي. په لوګر کې د اوبو رسولو د یوې شبکې د جوړېدو چارې پیل شوې. ځایي مسؤلین وایي چې د اوبو رسولو دغه شبکه د 6,250,000 افغانیو په لګښت د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړ صندوق په مالي ملاتړ د یاد ولایت د مرکز په نوابت بابس کلي کې جوړیږي چې د کار په بشپړېدو سره به 215 کورنیو ته په منظم ډول د څښاک اوبه برابرې شي. د کور او ښار جوړولو وزارت وایي چې بامیان ولایت کې د کورنۍ او په ځانګړې توګه د ښځو اقتصادي وضعیت پیاوړتیا په موخه د کورنۍ بڼ په نوم د یوې ټولګټې پروژې د بنسټ ډبره کېښودل شوه. ځایي چارواکي وایي یاده پروژه په نه جریبه ځمکه د 50 میلیونه افغانۍ په ارزښت جوړیږي چې یوه برخه به یې د مسلکي زده کړو لپاره ښوونیز ټولګي او بله برخه کې به یې 10 د لاسي صنایعو هټۍ او د ښځینهو لپاره یو رستورانت جوړ شي. کرکټ سریلانکا له افغانستان د یو ورځنیو لوبو لړۍ وګټل. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې 114 منډې کړې وې او د سریلانکا لوبډلې ته د 113 منډو هدف ټاکلی و چې دې ډلې په 14 اوور کې د یو لوبغاړي په سوځېدو 120 منډې وکړې. په دې سره افغانستان د یو ورځنیو سیالیو لوبلړۍ وبایلل. افغانستان لومړی یو ورځنۍ سیالۍ ګټلې وه او دویمه او دریمه بیا سریلانکا لوبډلې وګټلې. په امریکا کې د ډزو له امله 5 تنو ته مرګ ژوبله اوښتې. د رسنیو د راپورونو له مخې د امریکا د ویرجینیا ایالت په مرکز ریچمونډ ښار کې یو 19 کلن شخص د موټرو په تمځای کې د خلکو پر یوې ډلې ډزې کړې او له کبله یې 2 کسان وژل شوي او 3 تنه نور ټپیان شوي دي. پولیس وایي ډزې هغه وخت وسوې چې د لیسې زده کوونکو د خپلو کورنیو سره یو ځای د فراغت د مراسمو څخه راووتل.